د شال نیوز قدرمنو کتونکو السلام علیکم. تیر شوي 40 ورځو نه د امریکې او د ایران منځ کوم جنگ روان وو. پرون شپې پاکستان هغې کې یو اهم کردار ادا کړو چې پکې د ایران او د امریکې جنگبندي وکړه. 2 اونیو لپاره د هغه جنگبندي وشوه او لکه څنګه چې ټولې دنیا کې خوشحالۍ مناو کیږي همدغسې پاراچینار کې هم د پاراچینار هرې شوبې نه خلک راټول شوي وو او د جلوس په شکل کې خوشحالي مناو شوې. ځوانانو یو بل باندې میټایي تقسیم کې او د قومي بیرغ سره پاراچینار بازار کې خوشحالي مناو شوه او ډلونه ووهل شول. راځئ د کورمې بیله بیله شوبو خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی د جنګبندۍ په باره کې څه وایي. کم دنیا کې چې کم کانفلیکټ او ډسپیوټ او د ویسټرن ورلد د امریکا د اسرائیل او د ایران نو هغه کې چې کم د پاکستان چې کم بنیادی کردار ادا کو هغه کردار ډیر اهمیت لري په دې چې د دنیا اکانومي د دنیا ټریډ او کامرس او بیا د دنیا سکیورټي او جانی او مالی نقصان نه دنیا بچ کولو دپاره پاکستان چې کم کردار ادا کو هغه ډیر لوی کردار دی. پیس پروسس او سیز فایر د دې عمل کې رالو او ان شاء الله تعالی وړاندې بم چې کم دی دنیا د تباہی او بربادۍ نه بچولو دپاره پاکستانی قیادت داسې سیر حاصل او ډیر فروټفل سټیپس به نور هم مالي او ان شاء الله دنیا کې به امن قایم شي. آلریډي دنیا چې کم دی د دې پیس هایجیک شوی و، فیول پرایسز شوټ اپ شوي وو، اکانومي متاثر شوي وه او ګلوبل ایشوز ته چې کم دی جوړ شوي وو. نو د دې مخنیوي دپاره پاکستانی قیادت چې کم کردار ادا کو هغه کردار ډیر قابل تحسین دی. د پاکستان په وسازات سره چې کوم د امریکا او د ایران ډزبندي وشوله او ډیر بهترین اقدام وشو، ډیر خرو هغه وشولو چې هر علاقه هر ځای کې په میزایل الویدو او هر علاقه ډسټربه مو ټول بحیثیت پاکستانان مسلمان په دې خبرو ډیر خپه وو چې هر علاقه هلته ایرانیان کوم مشاهدات کې کوم هغه وشولو نقصانات وشولو ایران کې وشو یا ورډ کې ټول لکه سعودي کې وشو، په کویت کې وشو، په بحرین کې وشو یا کوم نور علاقو کې نقصانات وشو. نو دا ډېره ښکلې خبره ده چې هر لکه جنګ بند شو او مو غواړو چې پاکستان کوم کردار ادا کړو، داسې کردار چې هر لکه د یوې میاشتې میاشتې نه کوم جنګ شروع دا بند شولو. نو پکار دی پاکستان ته د دې هغه سلاح میلاو شي، دې ته د ایوارډ میلاو شي او پاکستان پکار دی ورلډ هغه کې یو درون نظیر سره به اوس انشاءالله خلک هسې ویلې ته د پاکستان کوم کردار و دا چانه پټ نه و او ډزبندي انشاءالله وشوله او موږ ډېر خوشحال یو. د شال نیوز قدرمنو کتونکو تاسو ولیدل چې پاراچینار بازار ته د هرې شوبې خلک راغلي او هغوی ډلونه او پاکستانی بیرغ یې راخیستي خپلې خوشحالۍ اظهار کوي او خوشحالي مناو کوي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، ضلع کروم، پاراچینار.